السلام علیکم ډیر brothers and sisters په خیر راغلی بیرته بریا پښتو ته نن موږ او تاسې د کیو سکیل په اتم یونټ باندې خبرې وکړو why do people love their cities خلک ولې د خپلو ښارونو سره مینه لري یا ولې خوښیږي ریډینګ دی what is the best city in the world په نړۍ کې بهترین ښار کوم یو دی Every year, Mercer Consulting does a survey of over 400 cities around the world. هر کار د مرسر د مشورې کولو یا هم مرسر کنسلټینګ کمپنی چې د پلټنه کوي د 400 څخه د زیاتو ښارونو په نړۍ کې They look at 10 characteristics of cities. دوی لسو خاصیتونو ته د ښارونو ګوري including crime په شمول د جرم the economy د اقتصاد the cost of housing مصارف د کور یا د ژوند کونې and more او داسې نور In 2014 په 2014 کال کې they reported that Vienna, Austria was the best city in the world. هغوی راپور ورکړ چې وینا چې په اتریش کې د بهترین ښار و په نړۍ کې Other great cities were Zurich, Switzerland, Auckland, New Zealand, Munich, Germany and Vancouver, Canada. نور غوره ښارونه چې و زوریک و په سویټزرلند کې آکلند و په نیوزیلند کې مونیک و په جرمني کې او وانکوور و په کاناډا کې When residents love their city, the city grows and the economy improves. کله چې اوسیدونکي د خپل ښار سره مینه ولري نو ښار وده کوي او اقتصاد هم پرمختګ کوي The Mercer study is interesting. The Mercer دغه پلټنه چې دا دلچسپه ده but it doesn't answer this question مګر دا چې دی دغه سوال ته ځواب نه ورکوي چې ولې خلک د خپل ښارونو سره مینه لري Why do residents love their cities خارونه خلک ولې خپل ښارونو سره مینه لري Many city leaders around the world wanted an answer to this question. ډیر د ښارونو یا د ښار رهبران چې دي په نړۍ کې دغه سوال لپاره یې ځواب غوښته In 2008, Gallup and the Knight Foundation started a new survey to answer it. په 2008 کال کې ګالپ او د نایټ په نوم هغه کوم بنسټ چې و دوی پیل کړ یو نوې پلټنه ترڅو دغه سوال ته ځواب ورکړي They interviewed 43,000 adults in 25 cities in the United States. هغوی 43,000 ځوانانو څخه انټرویو واخیستله یا پوښتنې یې ترې وکړلې په 25 ښارونو کې د ایالات متحده امریکا کې Experts found three important answers to this question. متخصصینو درې مهم ځوابونه دغه سوال تر پیدا کړل These three answers were the same in all 25 cities. دغه درې ځوابونه په ټولو 25 ښارونو کې یو قسم وو Places for social activities ځایونه د اجتماعي فعالیتونو لپاره Restaurants, museums, and community events are all places for social activities. رستورانتونه، میوزیمونه او د ټولنې برنامې هغه ټول د اجتماعي فعالیتونو لپاره ځایونه دي. Residents can enjoy spending time with friends and families members in the city. اوسیدونکي کولی شي خوند واخلي د وخت تېرولو څخه د ملګرو او کورنۍ غړو سره په ښار کې. In addition همدغه شان Public spaces are important. اما خالی یا تش ځایونه مهم دي. Public spaces can be park. اما ځایونه یا فاصلاوي پارکونه کیدای شي. Plazas and downtown areas او د ښار مرکزي ساحې. In public spaces په عامه ځایونو کې residents can sit. اوسیدونکي کولی شي کینی. Eat lunch غرمې ډوډۍ وخوري. Relax استراحت وکړي or meet with friends یا ملګرو سره وګوري. Beauty ښایست The appearance of a city is very important. د یو ښار ظاهر ډیر مهم دی. Parks, trees and flowers add beauty to a city. پارکونه، ونې او ګلان ښار ته ښایست ور اضافه کوي. Openness دوستانه والی صمیمیت Openness means the friendliness of a city. Openness مطلب دوستانه والی د یو ښار دی. Does the city welcome new residents? آیا دغه ښار چې دی نوي اوسیدونکو ته ښه راغلاست وایي Does it welcome immigrants from other countries? آیا دغه ښار مهاجرینو ته ښه راغلاست وایي د نورو هیوادونو څخه Does it welcome people of different ages and interests? آیا دا هغه خلکو ته ښه راغلاست وایي چې مختلف عمرونه او دلچسپۍ ولري When residents love their city کله چې اوسیدونکي د خپل ښار سره مینه ولري The city economy grows دغه د ښار اقتصاد وده کوي When the economy grows کله چې اقتصاد وده کوي There are more jobs نو زیاتې وظیفې اوسیږي
But jobs are not the most important thing for residents. مګر وظایف چې دي تر ټولو مهم شیان نه دي د اوسیدونکو لپاره. They do not love their city because of good jobs. دوی د خپلو ښارونو سره مینه نه لري فقط په دلیل د ښه وظیفو، good highways، خو غټو لارو، or good schools یا ښه مکتبونو. They love their cities because of places for social activities. دوی د خپلو ښارونو سره مینه لري په دلیل د ځایونو چې اجتماعي فعالیتونو لپاره لري، بیوټي ښایست لپاره، ان اوپنس او صمیمیت لپاره. City leaders should pay attention to these characteristics in their cities. د ښار رهبران باید د خاصیتونو ته توجه ورکړي د دوی په ښارونو کې. Thank you.